د میدان وردګو ولسونو په غوښتنه د یاد ولایت په مرکز کې د مسؤلینو له لوري د ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شو. مسؤلین او ولسي وګړي له زلزله ځپلو سره غم شریکي ښیي او ورسره د خپل وس او توان تر بریده د مرستو ډاډ ورکوي. موږ په دغه پیښه باندې ډېر خواشیني یو او په همدې عمل هم تېره ورځ دلته اضطراري غونډه په میدان وردګ ولایت مقام کې ونیوله او پرېکړه وسوه یو کمیسیون تشکیل څه چې دلته به یو کمپاین پیلېږي او دغه کمپاین په صورت کې به د خلکو نه مرستې راټولېږي چې عملا دغه د افتتاح وسوله. د یاد ولایت اوسېدونکي هم په یاده غمیزه کې ځان شریک بولي. وایي تر هغه چې توان وي ورسره به مرستې وکړي او له نورو هیوادوالو هم غوښتنه کوي چې خپلې مرستې ونه سپموي. څوک خلک وایي باید دې سره کومک وکړي مرسته کوي. موږ خپله خبر شو ډېر خواشیني څرګنده کړه خفه شو په دې باندې او له ټولو خلکو هم دا هیله ده چې باید دوی سره کومک وکړي مرسته تر خپلې وسې پورې. یقیني ټول خلک ډېر بې غمجن دي ځکه داسې خلک راغلي چې د یوې کورنۍ تقریبا 20 غړي په شهادت رسېدلي نو کله چې سړی ویډیو ګوري یا دغسې نو یقیني سړی دونه غمجن کېږي چې سړي خپل احساسات سړی نشي کنټرول کولی. هېوادات څونه چې له وسې کېږي خپل مرسته او کومک ورسره وکړي. مسؤلین وایي چې دا مرستې به له راټولولو وروسته د ټاکل شوې کمیټې له لوري په شفاف ډول تر زلزله ځپلو ورسوي.